ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه ساره خان د ګنداره ټي وي ادبي خبرونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د اکتوبر په 21مه نیټه د جمعې په ورځ د اشنغر د سیمې د پښتو ژبې فعال ادبي تنظیم اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې د پښتو نوي چاپ شوي 5 کتابونو د مخکتنې دستوره په ترنګزو کې د فیر امین باچا په حجره کې ترسره شوه چې صدارت یې یاد شاعر فضل سبحان عابد وکړو. په دې موقع ډاکټر عباسین یوسفزی مشر مېلمه و. په خصوصي مېلمنو کې ښاغلی امین غفار، ښاغلی سید مامون رشید هوتي، ډاکټر اقبال شاکر، ښاغلی فضل محمود صایم، ښاغلی عرفان کمال تورو، ښاغلی اسلم سالک، ښاغلی جاوید شاه درمان، ښاغلی سحر کتوزی شامل وو. د نظامت چارې فضل علي ساګر ترسره کړې. د مخکتنې د دستورې د 5 کتابونو د هغوی د مصنفینو نومونه په دې ډول دي: ارواحات اول خان رسوا صاحب کتاب، کلیات رسوا، د ارشد جان شاکار کتاب موسم خمار جانان جانان دی او تزه، د مجیب الرحمن مجیب کتاب زما کتاب کې ټوله ستا کیسه ده، د فضل علي ساګر کتاب څلورمه کرښه او د سریر منصور کتاب مازیګری فیکه دی شامل وو. په دې دستوره کې د اشنغر چرسدي شاعرانو ادیبانو سره د پېښور مردان صوابی نوخار اکوړه خټک ناګومان شبقدر دیر تخبې بټخیل ناراغلیو شاعرانو ادیبانو او د ادب استادانو ګډون وکړو. ویناوالو په خپلو تقریرونو کې د اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې هڅې وستایلې او چاپ کتابونه یې پښتو ادب کې غوره اضافه وګڼله. په دې موقع یې د کتابونو د مصنفینو ته مبارکي وویله. دا و د نن ورځې خبرونه. د الله په امان.